السلام علیکم ملګرو، امید ته چې ښه به وي، روغ جوړ به وي. ملګرو، نن مې ډېر زبردست اپس را پیدا کړی دی یا اپلیکیشن چې د هغې په باره کې به زه تاسو سره خبرې کوم. ملګرو، بس یوه هیله مې ده که چینل باندې نوي یاست ویډیو سره لایک کړئ، چینل به سره سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو ته هم شیر کړئ. ملګرو، دغه اپس کې باندې به تاسو داسې طریقې کوئ چې لکه فرض کړه د خپل واتساپ نوم چینج کوئ، یا پې د خپل واتساپ هغه تصویر چینج کول غواړئ، یا تاسو د فیسبوک تصویر چینج کول غواړئ، یا پې د بل میسنجر چې د څه شي تصویر تاسو چینج کول غواړئ هغه ته چینج کوئ. نو یو ځل بیا هم ته دغه درخواست کوم د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې زموږ چینل نوی دی تاسو سره سبسکرایب کړئ، ملګرو ته هم ووایئ، لینک یې ورته واستوئ چې هغه هم سبسکرایب. نو زه اول د واتساپ نه شروع کړو. فرض کړه دا واتساپ دی، دې باندې ما مخکې نه تصویر چینج کړی هم ده، خو زه به تاسو ته بیا هم ښایم. دا واتساپ دی، تاسو لیدلی شئ. دا به تاسو لږ داسې ونیسئ، بیا به تاسو ته داسې هم څه انټرفیس داسې شان انټرفیس به تاسو ته وښي، کولاو به تشي. نو تاسو به اول دا شی وکړئ چې په اولي سر باندې چې کوم ایډیټ راځي نو ایډیټ هغه باندې به تاسو کلیک کړئ. چې په ایډیټ تاسو باندې کلیک وکړو نو تاسو ته خیال وکړئ د واتساپ په دې آیکن یا په دې تصویر باندې په دې بارکوډ کې دغه پنسل غونډه ښیي، تاسو به دغه باندې کلیک وکړئ. نو په دې کې به تاسو راشئ اخري نه دویم نمبر باندې کوم دی، اخري سر نه اولی نه اخري نه، یعنې ریس ټو ډیفالټ یو اخري راځي، بیا په دویم نمبر باندې فرام پک نو کروپ دا به تاسو په کلیک کوئ. دا چې دا کلیک کړو تاسو ته به داسې هم یعنې تاسو به ډایرکټ ګیلري ته یوسي. نو د ګیلري نه تاسو کوم تصویر هم خوښ تاسو به هغه ترې راواخلئ او یعنې تاسو به یې واتساپ ته دپاره به سلیکټ کړئ چې کوم تصویر هم ستاسو خوښ. فرض کړه زه فیسبوک نه اوس راخلم یو داسې تصویر، زه به دا تصویر راواخلم چې آیا دا څنګه کېږي، لګي که نه؟ ها، نو هم دغه هم په دغه باندې ولګېده په واتساپ باندې. بیا فیسبوک باندې هم ما فټ کړی دی، فیسبوک باندې هم که تاسو بدلول غواړئ، دا زما فیسبوک دی، نو تاسو به هم دغه شان دا ونیسئ، دا به ایډیټ کړئ او تاسو به په دغه باندې کلیک واخلئ او لاړ به شئ بیا هم دغه دویم پوزیشن باندې چې کوم دی ګیلري ته. نو د ګیلري نه به تاسو کوم تصویر چې ستاسو د طبیعت هغه له راواخلئ. فرض کړه زه له د فیسبوک تصویر له راخلم چې دا څنګه کېږي، دا پې کلیک کېږي هم هغه هم پې کلیک شو. بیا که تاسو د میسنجر غواړئ د میسنجر را هم اید کېږي، د یوټیوب را هم سلیکټ کېږي، یوټیوب ته تصویر بدلوئ، یا د بل څه شي تاسو تصویر دغه کوئ نو هغه هم داسې کېږي، دغه کېږي سیټ کېږي. نو ویډیو کې خو موږ خبرې وکړې په دغه باندې. اوس راځو د اپس یا د اپلیکیشن په باره کې چې دا به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ، یعنې څنګه به تاسو دغه کوئ. نو تاسو به خپل موبایل راواخلئ، ولاړ به شئ پلی سټور ته. سوري زه پلی سټور راوړم. نو پلی سټور کې به تاسو ولیکئ، زه پلی سټور راواخلم. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ سوپر لانچر. پلی سټور چې تاسو اوپن کړو تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ سوپر لانچر SUP سوپر لانچر LAN. نو هم په دغه اولي سر باندې تاسو ته راځي که خیال مو کړی سوپر لانچر، نو هغه ما خو انسټال کړی په اولي سر باندې ماته شو کېږي. نو هم دغه دی سوپر فی لانچر فار P9 بیا ډاټ دی، صفر دی، بیا لانچر دی، تم دی. نو هم دغه اپس دی، هم دغه باندې دا نومونه بدلېږي، بلکې نومونه نه ټول د موبایل هغه سیسټم اوسه بدلېږي. تاسو موبایل غواړئ، موبایل بدلول غواړئ، یعنې اپس همداسې کېږي. زما مخکې بل شانتې اوس داسې شو، زه اوس داسې انټرفیس ماته ښایي. مخکې ما د ګچ ساټه به زه تلم، ښایي ساټه اپس وغیره وړل، نو هغه شان یې بیا ماته ښوده. نو امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوې. نننۍ ویډیو هم دومره وه او بیا به هم ملاقات به هم کېږي. ملګرو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو ته هم لینک واستوئ.
را روانو ویډیو کې به یو ځل بیا انشاءالله ملاقات کوو، د هغې پورې ماته راکړئ اجازه. د الله په امان.